الله هغه ذات دی چې ستاسو لپاره یې د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې د اسمان لور ته اراده وکړه او هغه 7 اسمانونه یې برابر کړل او الله په هر شي ښه پوه دی. او ټول نعمتونه د انسان لپاره دي. الله تعالی د ځمکې هر څه یعنی ځمکه، اوبه، بوټي، حیوانات، معدنیات د انسان د ګټې لپاره پیدا کړي دي. د الله د قدرت لوی دلیل د ځمکې له پیدا کولو وروسته الله 7 اسمانونه په بشپړ نظم او حکمت سره جوړ کړل. 7 اسمانونه دا د الله تعالی د قدرت او عظمت نښه ده چې اسمانونه بې ستنو ولاړ دي او په بشپړ نظام چلیږي. د الله علم کامل دی. الله په هر څه پوهیږي، څه چې ښکاره دي او څه چې پټ دي. د انسان اړتیاوې هم ورته معلومې دي. شکر ادا کول. کله چې پوه شو چې ټول نعمتونه زموږ لپاره دي، باید د الله شکر وکړو. د نعمتونو سم استعمال. دا نعمتونه د نافرمانی لپاره نه، بلکې د حلال ژوند او عبادت لپاره دي. ایمان مضبوطول. د ځمکې او اسمانونو پیدا کول د دې لوی دلیل دی چې الله قادر مطلق دی. تواضع او بندګي. انسان باید مغرور نشي، ځکه هر څه د الله له لوري دي.